سلام علیکم ګرانو دوستانو. یو ځل بیا درته هرکلی وایم او امید دی چې روغ او جوړ به وئ. او تېر شویو ویډیوګانو څخه به مو ډېر څه زده کړي وي او مفیدې به درته تمامې شوي وي. ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به تاسو یو ځل بیا یو څو مهمې ورځنۍ استعماليدونکي جملې زده کړئ. نو د ویډیو تر پایه مملتیا وکړئ تر څو هغه مهمې جملې چې ما ستاسو لپاره راوړي دي درڅخه پاتې نه شي او ټولې په غور سره واورئ او زده یې کړئ. راځو په درس باندې پیل وکړو. ګرانو دوستانو، ستاسو څخه یوه هیله کوم که چېرې تاسو زموږ د ULD ټیچر یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ. نو درس به شروع کړو. لومړی مهمه جمله I am a traveler. I am a traveler. I am a traveler معنی زه مسافر یم. I am a traveler. زه مسافر یم. ګرانو دوستانو، دغه ځای کې زه تاسو ته یو تخنیک در زده کوم، هغه داسې چې د انګلیسي ژبې په اکثره ځایونو کې چې ورب راغلی وي ورب، نو هغه په ډېرې طریقې سره اسم ته اوړي. خو یوه طریقه د هغې څخه چې دا کوم وخت چې د یو ورب په اخر کې ای ار ور اضافه کړل شي نو هغه فاعل ته اوړي. فاعل ته اسم ته خو اوړي خو په اسم کې بیا فاعل ته اوړي، یعنې کار کوونکي ته اوړي. نو لکه دلته دوستانو travel معنی travel سفر کولو ته ویل کېږي، خو کوم وخت چې ای ار ور اضافه شول traveler سفر کوونکی یا مسافر. یا لکه teach درس ورکول teacher درس ورکوونکی یعنی فاعل شو فاعل. همدا قسم play لوبه کول او player ار چې ور اضافه کړل شي لوبه کوونکی نو فاعل ورڅخه جوړ شو. همدا قسم نور ډیر زیات لغتونه موجود دي چې بیا به ان شاء الله په دې باندې یو مستقله ویډیو جوړو. I am a traveler زه مسافر یم. راځو دوهمې جملې ته. Have a nice trip. Have a nice trip. Have a nice trip معنی ښه سفر ولرئ. Have a nice trip ښه سفر ولرئ. او دلته تاسو good هم استعمالولی شئ لکه have a good trip ښه سفر ولرئ. راځو بلې جملې ته. Come quickly. Come quickly. Come quickly معنی په تیزۍ سره راشه. چټک راشه. Come quickly چټک راشه یا په تیزۍ سره راشه. quickly معنی په تیزۍ سره. او بله جمله no problem. No problem. No problem مشکل نشته. No problem کوم مشکل نشته دی یا مشکل نشته. بله مهمه جمله get ready. Get ready. Get ready معنی تیار شه. Get ready تیار شه. او یوازې ready هم استعمالیږي، لکه یو چاته وایي چې ready معنی تیار شه او get ready تیار شه. بله مهمه جمله traveling is very difficult. Traveling is very difficult. سفر ډیر سخت دی. Traveling is very difficult. سفر ډیر سخت دی. رښتیا چې سخت هم دی دوستانو. بله جمله I serve my country. I serve my country. زه خپل هیواد ته خدمت کوم. I serve my country. زه خپل هیواد ته خدمت کوم. ډیره مهمه جمله ده او بیخي زیاته استعمالیږي هم دوستانو، تاسو هم په غور سره زده کړئ. I serve my country. زه خپل هیواد ته خدمت کوم. راځو بله مهمه جملې ته. You did nice work. You did nice work. تا ښه کار وکړ. You did nice work یا تا ښه کار کړی دی. او دا دوستانو ډیر دلته استعمال شوی دی، کوم چې مخکې مو هم یادونه کړې وه. نو دا د past tense یا د تېرې شوې زمانې معنی ورکوي، یعنې په تېره زمانه کې تا ښه کار کړی دی. You did nice work. او داسې هم ویلی شئ you did good work. You did beautiful work. خو ګرانو دوستانو داس په همدغه ځای باندې بس کړو. ویډیو به ډېرې نه اوږدوو چې تاسې راڅخه ستړي نه شئ. نو همدومره جملې بس دي. تاسو کوشش کوئ چې په دغه جملو باندې نوره جملې هم جوړوئ له ځان څخه تر څو تمرین مو ورسره کېږي او دغه هم زده کوئ. او بل دوستانو کومې ویډیوګانې چې مونږ اپلوډ کوو تاسو کوشش کوئ تر پایه یې ګورئ تر څو هغه جملې چې مونږ هلته پکې تکرار کړي دي هغه به تاسو ته رسیږي او بیا به تاسو داسې نه وایئ چې
پلانۍ او پلانۍ جمله موږ ته انګلیسي ته واړوه. نو تاسو کوشش کوئ چې ویډیو مکمله ګورئ، نور به هغه جملې تاسو ته خپله پکې راځي. دوستانو که چېرې تاسو غواړئ چې د انګلیسي زده کړې مکمل کورس ته تاسو لاسرسی ولرئ، نو تاسو د زموږ ULD ټیچر یوټیوب چینل په پروفایل عکس باندې کلیک وکړئ او له هغه ځایه تاسو ته مکمل کورس راښکاره کېږي، او یا همدغه ویډیو تاسو تر وروستیو پورې وګورئ او په وروستیو کې تاسو ته هلته د ویډیو په سکرین باندې 3 تصویرونه راځي او 2 تصویرونه د ویډیو دي او یو تصویر چې دی هغه زموږ د انګلیسي زده کړې د کورس تصویر. تاسو هغه کېکاږئ او له همغه ځایه هم تاسو هم لاسرسی ورته لرلی شئ، مکمل کورس ته تاسو لاسرسی لرلی شئ. دوستانو نننۍ ویډیو په همدغه ځای باندې بس ده. ډېره مننه چې تر همدغه ځایه سره پاتې وئ. تر بیا مو الله مل شه، ښاد او آباد اوسئ.